د افغانستان د اسلامي امارت د لوړپوړو مشرانو مهمې لیدنې. د اسلامي امارت د مشرانو دغو مهمو کتنو پر پاکستان او د جمهوریت پر لابیګرانو اور بل کړی. مولوي محمد یعقوب مجاهد، خلیفه سراج الدین حقانی او ملا عبدالغني برادر اخوند نن د قطر د بهرنیو چارو له مرستیال وزیر او ورسره مل پلاوي سره جلا جلا په خپلو کاري دفترونو کې وکتل. دا چې د یادو لیدنو موخه څه وه او په دغه جلا جلا کتنو کې د اسلامي امارت مشرانو او د قطر پلاوي څه ویلي، څنګه پر پاکستان او د جمهوریت پر لابیګرانو اور بل سوی، بشپړ حال را سره هم دغه روانه ویډیو کې کتلی سئ. سلامونه قدرمنو لیدونکو، مشال پریس یوټیوب چینل ته مو هرکلی کوم. د ملي دفاع وزارت سرپرست د قطر د بهرنیو چارو له مرستیال وزیر سره وکتل. د افغانستان د اسلامي امارت د ملي دفاع وزارت پر خپل ایکس پاڼه په یوه اعلامیه کې ویلي، د ملي دفاع وزارت سرپرست مولوي محمد یعقوب مجاهد د قطر د بهرنیو چارو وزارت له مرستیال ښاغلي محمد بن عبدالعزیز الخلفي او ورسره مل پلاوي سره نن په خپل کاري دفتر کې وکتل. په دې کتنه کې د ملي دفاع وزارت سرپرست په هیواد کې د وروستیو زلزلو او سیلاب ځپلو سره د قطر هیواد له لوري د بشري مرستو څخه مننه وکړه او له دغه هیواد سره د اړیکو پر پیاوړتیا او د همکاریو پر دوام ټینګار وکړ. دغه راز د قطر د بهرنیو چارو وزارت مرستیال د افغانستان له خلکو سره په بیلابیلو برخو کې د دوستانه اړیکو د ټینګښت او لا زیاتو همکاریو د دوام ډاډ ورکړ. همدارنګه محترم لا عبدالغني برادر اخوند د قطر د بهرنیو چارو وزارت له مرستیال سره په خپل کاري دفتر کې وکتل. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال محترم لا عبدالغني برادر اخوند نن د محمد بن عبدالعزیز الخلفي سره وکتل. د دغې لیدنې پر مهال د دواړو لورو ترمنځ پر سیاسي، اقتصادي او سوداګریزو اړیکو خبرې وسوې. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال په مختلفو برخو کې له افغانستان سره د قطر هیواد له همکاریو مننه وکړه او ویې ویل پکار ده چې دا اړیکې لا پراخي او پیاوړي سي. محترم ملا صاحب زیاته کړه اوس مهال په افغانستان کې د پانګونې بې شمېره فرصتونه رامنځته سوي او قطري پانګوال کولی سي دلته په بیلابیلو برخو کې پانګونه وکړي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت مرستیال د خپلو خبرو پر مهال وویل دوی به د دغه هیواد پانګوال په افغانستان کې پانګونې ته وهڅوي او په همدې موخه به په نږدې راتلونکي کې د قطر هیواد پانګوال کابل ته راسي. همدارنګه د قطر هیواد د بهرنیو چارو وزارت مرستیال او د دولت وزیر دکتر محمد بن عبدالعزیز بن صالح الخلفي او مل پلاوي د افغانستان د اسلامي امارت د کورنیو چارو له سرپرست وزیر محترم خلیفه سراج الدین حقانی سره هم وکتل. د کتنه کې هم په دوه اړخیزو سیاسي او اقتصادي مسایلو خبرې وسوې او دواړو لورو توافق وکړ چې دوه اړخیزه همکاریو ته به پراختیا او دوام ورکړي. راغلي پلاوي د قطري امیر او قطري ولس نیکې هیلې له سرپرست وزیر سره شریکې کړې او زیاته یې کړه چې قطر به په هر ډول حالاتو کې د ورور هیواد افغانستان ترڅنګ ولاړ وي. نوموړي هیله وښوده چې افغانستان په سیاسي، امنیتي او اقتصادي برخو کې پیاوړی سي او لا پرمختګ وکړي. په پای کې د کورنیو چارو وزارت سرپرست د یاد پلاوي له نیکو هیلو مننه وکړه او د افغانستان په اړه د ورور هیواد قطري هڅې د قدر وړ وبللې. خلیفه صاحب دغه راز د قطر له دولت څخه مننه وکړه چې د وروستیو ورښتونو له امله د سیلاب ځپلو کورنیو سره بیړنۍ مرستې کړي دي. دغه لیدنو او کتنو د پاکستان پر سیاستوالو او د جمهوریت پر لابیګرانو اور بل کړی او دغه لیدنو او کتنو ته بیلابیل فاسد غبرګونونه ښودلي دي. قدرمنو لیدونکو، د ویډیو له کتلو مننه مننه. د لا زیاتو او نور لحظه پر لحظه خبرې مطالبه لپاره زموږ همدغه مشال پریس یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلې ویډیو ښه وخت، ښې چارې، د الله په امان.